طالبان ټول شواهد ثابتوي چې د داعش په نوم مرموزه ډله د ملي امنیت لوبېدونکې حربه ده. طالبانو په خپله اونیزه سرمقاله کې د کابل د دشت برچې سیمه کې د وړمې ورځې خونړي برید ته کتنه کړې او په دې هکله یې د ارګ د چارواکو دریځ او د داعش او ارګ ترمنځ پخوانۍ ملګرتیا یو ځل بیا په ډاګه کړې ده. طالبانو ویلي د انساني عقل حکم دا دی چې هیڅ واقعي مبارز خوځښت د کوچنیو ماشومانو په بېرحمانه قتل عام کې خپل هدف نشي لټوای. دغسې دلخراش صحنې سازي یوازې د استخباراتي لوبو برخه ګڼل کېدای شي او بس. سرمقاله کې ویل شوي اوسنی برید ټول افغان جهتونو محکوم او تطبیق کړی د پړې ګوته د داعش خواته نیول کیږي، مګر د کابل ادارې چارواکي د دې په ځای چې د پیښې اصلي عاملین داعش متهم کړي بیا یې ملامت بولي. ټول تمرکز په دې دی چې دا پیښه د اسلامي امارت مجاهدینو ته منسوبه کړي. طالبانو د ارګ لخوا هغه ادعا ته چې ګواکې دا برید طالبانو ترسره کړی په غبرګون کې ویلي هیڅوک به هم د کابل حکومت په اعلامو او تطبیحي بیانو کې د داعش کلمه پیدا نه کړي. دوی هڅه کړې چې د پیښې اصلي عامل داعش تبریه او د اسلامي امارت مجاهدین ورباندې بدنام کړي. سرمقاله وړاندې وایي د ارګ د چارواکو له دې چلند څخه ښکاري چې داعش اصلاً د کابل ادارې هغه استخباراتي حربه ده چې غواړي د خپلو اهدافو لپاره یې وکاروي او د خپلو مخالفینو د ځپلو او بدنامولو کار ترې واخلي. سرمقاله کې هغو پراخو ولسي اعتراضونو او احتجاجونو ته یادونه شوې چې څو کاله مخکې د اشرف غني پر وړاندې په کابل ښار کې واټنونو ته راووتل، مګر بې سابقې ډول په همدغو لاروین کوونکو چاودنې او وژونکي بریدونه پیل شول چې مسؤلیت به یې د داعش په نامه نامعلومو خلکو قبلاوه. ارګ وتوانید چې د هماغو مرموزو بریدونو په توسط ولسي احتجاجونه د تل لپاره خاموشه کړي، عامه طرحه خپره کړي او خپلو سیاسي مخالفینو ته دا خبره تفهم کړي که چا د ارګ خلاف احتجاج یا مظاهره وکړه نو د همزنګ د لاروینوالو په شان به په ډله ییز ډول ووژل شي. سرمقاله کې د ارګ او امریکایي مظالمو مخالفو علماو کرامو او سیاسي شؤونکو وروستي مرموزې وژنې هم د اسناد په توګه وړاندې شوي او زیاته شوې ده چې په دې ډول ارګ خپل ګڼ شمېر مخالفین په فزیکي ډول حذف او نور ډېرې په خاموشي او یا له هیواده په وتلو مجبور شول او ارګ د داعش د حربې په استعمال سره خپل هدف وړیا ترلاسه کړ. طالبانو د ارګ او داعش ترمنځ د ملګرتیا تیر شاید په کتو سره ویلي چې دا ډول شواهد ثابتوي چې د داعش په نوم مرموزه ډله د کابل ادارې او په خاص ډول د ملي امنیت په لاس کې یوه لوبېدونکې حربه ده. ارګ د خپلو اهدافو لپاره استعمالوي زړه برېښونکي جنایات پرې ترسره کوي ترڅو عام ذهنیت پرې مشغول او اسلامي امارت پرې متهم کړي.